نه بچی یو سوچ میکو آلا جاجی سوچتے کو میدانه نه بچی واده کوما آلا جاجی پادی عمر کی بول واده نگه نه بچی تال واده کوما آلا عمده غشان قبوری کا وجاجی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمنو د هنر سفر کې نن موږ سره ملګری دی جاوید علي او ټي وي دی رزلټ. جاوید زموږ ډېر تکړه ملګری دی او د کرنشیر کلي سره تعلق دی. د ډېر وړوکوالي نه به د چې نو دا مختلف ډرامې کول او دغه شان مختلف خاکې جوړول او دغه شان د منډې تړلې او دا ټوکې ټکالې دا به پخوانه کولې. جاوید دا راته لږ ووایه چې دغه شوق د پیدا شوی څنګه و؟ دا اول خو تاسو ډیره شکریا ادا کوم چې تاسو مال خپل چینل ته راتلو موقع راکړله. دا جوهر صاحب تاسو خیالي مونږ چې واړو نو په دې ټي وي باندې یو پروګرام کېدو رنگ پرنګ نو هغه به ما کتو او هغه به موله به ډیره مزه راکوله او چې کوم نور چا کتو نو یې به مزه ورکوله. نو دا نه زما دا شوق پیدا شو چې زم داسې یو اکټر جوړ شوی لا داسې یو هنر ما زده کړل چې دا شان چې د خلکو په مخ باندې خندا راولم او دا غمونه کم دغه جی فکرونه د شاته کم د خلکو ټینشن کم شي. نو بس دا نه مې شوق پیدا شو دا شان بیا چې ورو سټپ بای سټپ چې مخکې روان نو. جاوید علي دا راته لږ ووایه چې تعلیم د څومره پورې کړی دی؟ تعلیم خو جی ما ماسټر کړی دی الحمدلله. او هغې نه علاوه دې نه علاوه ما بي ایډ هم کړی دی، پی ټي سي مې هم کړی او دا ساین لینګویج کورس چې کوم دی نایس کې کېږي اسلام آباد کې 6 میاشتې دا مې هم کړی دی. او دې وخت کې نوکري ستا کوم ځای کې ده؟ جی دې وخت زه سپیشل ایجوکیشن کمپلیکس حیات آباد کې یم. جی نو چې دا لومبې تاسو یو کوشش کړی و که نه سعید تاسو کړمر طرف ته تللي وی هغه ورځو کې کارګل دا مسله ډېره چې دی نو مهمه وه که نه اهمه خبره وه ډېره زموږ لپاره ډېره زبردسته خبره هم وه. نو دغه سوچ هم چې ستا کله را پیدا شي څومره عمر هغه وخت ستا؟ زما عمر دغه ټیم تقریبا 16-17 سال و. دغه ما د میټریک ایگزام ورکړو هغه چوټیانې وې نو هغه د کارګل د واقعه هم شوی وه. نو بس زموږ ملګرو داسې یو پلانینګ وکړو چې مونږ لړ شو داسې مونږ یو ویډیو شان یو فلم شان جوړ کړو چې په کرمال کې چې هغې کې مونږ د فاک آرمي چې کوم دغه کردار چې هغه مونږ وښیو که نه. خو بیا هغه وخت کې مونږ سره هغه سهولیات نه را سره چې دغه چې د ریفلز وغیره نه را سره چې دغه یونیفارم پاکستان د آرمي ده. نو بس هغه بیا مونږ په ځای پرېښود او بل یو د ډرامه هم جوړه کړله ستړی ژوند د هغه وخت کې به د وي سی آر باندې کتې شوه په دې بیا وروسته باندې سی ډي دور راغی نو هغې باندې دغه شوق او دغه سټپ هم اخیستی وم. او بیا چې نو تا ځینې کردارونه هم کول که نه او مزاحیه کردارونه نو دغه شوق دی بیا څنګه پیدا شوی و چې ته چا کاپي کوه نقل کوه یا ون مین شو کوه؟ دا خو دا دلته کې ثوابه کې چې کوم چینل و کوم چې تاسو دغه کړو نو د هغې نه بس مونږ وایو چې داسې څه پکې وکړي چې خلک دې ویني نه او خلک خاندي. نو هغې کې هم دغه د رحیم شهزاد کردار او د اسماعیل شهید کردار صدر رحمان شینو کردار دا به هغې به چې کم کول نو د هغې به مونږ کاپي کوله هغې باندې ون مین شو به هم کوله. د هغې نه بیا دا وشي دلته نه مونږ ته یو پلیټ فارم میلاو شو. نو هغې نه بیا چې دی د پاکستان ریډیو چې دی که نه هلته کې لړلو نو هغې کې به چې زلمي کول کېله دا شان بل پروګرام کې نو هغې کې به مونږ ون مین شو کوله داسې خاکه به هم کوله چې خلکو به ترې مزې اخیستلې او خاندېدل به. دې وخت کې داسې ذهن کې رسه شته چې یعنې سکول غواړې اوس خو چونکې تا سروس هم دی سپیشل ایجوکیشن کې که نه خو دې وخت کې رسه سوچ شته چې داسې سکول غواړم په هغه حواله باندې؟ زه خو اوس وایم چې هم د خپل خدمات ما وکړلې خو په سپیشل ایجوکیشن کې مې وکړلې که نه. دغلته کې موږ سره سپیشل ماشومان دي چې د هغې نه مزه یې څه کار واخیستلې چې هغې دا محسوسه نه کړي چې مونږ د نور خلکو نه مختلف یو. لکه هم دغه شان مختلف قسمه په خاص ورځو باندې سټیج پروګرامونه کې کمتری شکار نشي که نه دا شان سټیج پروګرامونه کېږي زموږ سکول کې هم کېږي نشترحال کې هم کېږي باقاعده زموږ ماشومان په هغې کې حصه اخلي او خو ښکلی کردار پکې کوي. مستقبل کې څه سوچ دی څه اراده یې ده سکول غواړې مخکې خو بس اوس زه یم چې بس دغه سپیشل ایجوکیشن کې څه امپرومنټ وکړم د زمانه د ماشومان څه نه څه فایده واخلي که نه. دغه د ساین لینګویج کورسز چې کوم دي دغه مونږ کړی په د نایس کې نیشنل انسټیټیوټ اف سپیشل ایجوکیشن اسلام آباد کې دی. دغه د ساین لینګویج ترو که نه د لاسو په مدد سره چې دی دغه تعلیم ورکول دي ماشومانو ته. نو هغه مونږ چې کوم سلیبس دی د خیبر پښتونخوا ټیکسټ بورډ هم هغه مونږ پړاو په خپل سکول کې. نو بس زه وایم چې یو ښه اکټر یو ښه ټیچر هم کېدی شي. خلک داسې کولی شي ته لږ ته نمونه مونږ ته هغه اشاره باندې وکړي او بیا ووایي چې دا ما څه ویل
داسې کولی شي که نه؟ ها بالکل ولې شم ویلی لکه اوس زه به تاسو ته په اشاره باندې وایم چې زما نوم جاوید دی او زه د صوابۍ اوسېدونکی یم. صحیح. ښه جاوید دا خو ستاسو سپیشل ایډوکیشن خبره شوه، په اخره کې داسې څه ډایلاګ یا داسې څه اسیس چې هغه ته موږ ته کولی شي لکه ون مین شو وکړه په هغې کې به تا اوازونه بدلول نه، خو به ریډیو و هغه وخت کې کنه ریډیو باندې به چې دی نو څه ښکارېدل نه، خو صرف د اواز دغه دنیا و هغه دغه به تا څنګه کوله؟ دا خو د ډېر ښه سوال مو کو ما دپاره مشکل هم دی ځکه چې زما فیلډ اوس دغه نه دی بدل دی که نه، خو بیا چې تاسو سوال وکړو نو هغه به مونږ به اول په خبره کې داسې بیکګراؤنډ جوړ کړو چې دا کم لیسنرو دی به ذهن کې اټومیټک حقه به جوړه شوله. لکه هغې کې به ما کاپي کوله، زه به تاسو ته د جانان او صدررحمان شینو د جانان ډرامې والمه د جانان ناست دي او صدررحمان شینو د پلار کردار یې که که نه راشي پلار زوی ته وي جانان بچی یو سوچ میکو آلا جاجی سوچ سوچتے کو میں جانان بچی واده کوما آلا جاجی پادی عمر کې بل واده نکنه بچی تاله واده کوما آلا عمده غشان خبری کوا جاجی دا به دا شان کردار و دغه به مونږ کوله او په یو ټایم باندې مختلف کردارونه یقینا چې کېدل. جاوید علي ستاسو ډېره زیاته مننه او ډېره زیاته شکریه چې نن تاسو موږ سره په رزل ټي وي کې راغلی او زموږ چې کومه سلسله د هنر سفر په هغې کې تاسو خبرې هم وکړې، تاسو هغه ډایلاګ هم اورېدل. ستاسو یو جهان مننه.